السلام علیکم دوستانو خراغلاست. زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګورئ. دوستانو که چیرته تاسو وغواړئ چې د فیسبوک نه ځان لپاره د فیسبوک سټوري ویډیوګانې را ډاونلوډ کړئ، یعنی کله چې تاسو خپل فیسبوک را خلاص کړئ او دلته کې دوستانو تاسو راشئ سټوري برخې ته، نو دوستانو په سټوري کې که چیرته ستاسو یو ویډیو خوښیږي دلته وګورئ دوستانو مختلف قسمه ویډیوګانې دي په سټوري کې. که په دې کې کوم یو ستاسو خوښه شي او غواړئ چې ځان لپاره یې را ډاونلوډ کړئ، آیا دوستانو په فیسبوک کې په خپله دغسې کوم آپشن شته دی چې تاسو هغه سټوري را ډاونلوډ کړئ؟ بالکل نشته دی دوستانو. دا وګورئ دوستانو کله چې تاسو د سټوري په دې 3 ډاټس باندې داسې کلیک وکړئ نو تاسو ته صرف دغه یو څو آپشنې درکوي او په دې کې هیڅ داسې آپشن نشته دی چې تاسو د هغې په مدد باندې د فیسبوک سټوري ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو مونږه څنګه وشو کړلی چې په اسانه طریقې سره د فیسبوک سټوري د ځان لپاره را ډاونلوډ کړو. په دې ویډیو کې دوستانو د فیسبوک سټوري ډاونلوډولو مکمله طریقه زه تاسو سره شریکوم او مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ او که چیرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوه څه ناسم ترېنه زده کړه نو مهرباني وکړئ دوستانو ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ او که چینل ته نوي یاستئ چینل کې که غواړئ چې زموږ سره ګډونوال شئ چینل ځان سره دوستانو سبسکرایب کړئ. اوس وګورئ دوستانو دلته کې موږ ته 4 آپشنې راکړي دي، بیا هم زه تاسو طریقه ښیم. دا سټوري به زه داسې کلوز کړم او را به شمه سر نه به دوستانو زه تاسو طریقه وښیم. دلته وګورئ دغه اول نمبر سټوري ده، دا چې هر چا ورچولې ده او یا هر ډول ویډیو ده. که چیرته اوس تاسو غواړئ چې دا را ډاونلوډ کړئ تاسو به د سټوري باندې دغسې کلیک وکړئ، را خلاص به یې کړئ. د خلاصېدو نه وروسته دوستانو بیا به تاسو راشئ د 3 ډاټس ته، 3 ډاټس باندې به داسې کلیک وکړئ او بیا به دلته دوستانو تاسو راشئ او د 4 نمبر آپشن ګورئ کاپي لینک ټو شیر د سټوري، په دې باندې به داسې کلیک وکړئ چې کله هم دې باندې کلیک وکړئ دوستانو نور به تاسو د خپل فیسبوک نه بهر شئ. نو اوس دوستانو دلته ما تاسو ته د فیسبوک ډیر یو زبردست اپلیکیشن راوړی چې دغه اپلیکیشن په مدد باندې تاسو د فیسبوک هر یو سټوري را ډاونلوډولی شئ. زه به راشم دوستانو او د اپلیکیشن به را خلاص کړم. وګورئ اپلیکیشن زما سره را خلاص شو. که ستاسو خیال موږ د هغې نه یو لینک را کاپي کړئ د فیسبوک نه، هغه لینک به تاسو راشئ پاس د سرچ برخې ته او په سرچ برخه کې به دوستانو هغه لینک دلته کې داسې پیسټ کړئ. چې کله هم پیسټ کړئ دوستانو بیا به داسې کار وکړئ چې هغه به د ځان لپاره سرچ کړئ. لینک هم چې سرچ کړئ دوستانو دلته کې وګورئ تاسو ته یو آپشن راځي ټیپ ټو ویو سټوري، په دې باندې به داسې کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله کلیک وکړئ دوستانو بیا ویډیو به تاسو پلی کړئ. چې کله دوستانو تاسو سره ویډیو پلی شوه بیا به راشئ او دغې د ډاونلوډ بټن باندې به داسې کلیک وکړئ. چې کله هم ډاونلوډ باندې دوستانو کلیک وکړئ نو وګورئ تاسو ته لاندې برخه کې یو بل وړه شانتې ډاونلوډ بټن درکوي، همدغې ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ ستاسو ویډیو به تاسو سره را ډاونلوډ شي. وګورئ دوستانو دا ویډیو زما سره په ګلري کې مکمل ډول باندې را ډاونلوډ شو. زه راځم تاسو په ګلري کې هم درښیم، زه به راشم داسې خپل د موبایل ګلري ته. دا وګورئ دوستانو زما سره د موبایل ګلري شوه، زه به ګلري ته راشم داسې او دلته وګورئ دوستانو دا ویډیو زما سره ډاونلوډ شوی. دلته تاسو ګورئ دوستانو 2 ځلې زما سره ډاونلوډ شوی ځکه 2 ځلې هلته پې کلیک وشو. اوس که چیرته پې زه داسې کلیک وکړم او پلی ویډیو باندې کلیک وکړم دا ویډیو به زما سره پلی شي. نو په دې طریقې باندې تاسو کولی شئ دوستانو چې ډیر په اسانۍ سره ډیر په سهولت سره د فیسبوک نه ځان لپاره ویډیو ډاونلوډ کړئ. اوس دغه ویډیو ډاونلوډر به تاسو د کوم ځای نه راخلی د دې طریقه هم زه تاسو سره شریکوم. دې لپاره به دوستانو تاسو داسې طریقه وکړئ چې لاړ به شئ خپل د موبایل نه به پلی سټور را خلاص کړئ. لکه زه دلته راځم دوستانو دا وګورئ زما سره پلی سټور دی. چې کله هم پلی سټور داسې را خلاص کړئ دوستانو بیا به ډیر په اسانۍ سهولت سره به تاسو راشئ د سرچ برخې ته او سرچ چې کله راغلی دوستانو دلته به تاسو ورته ولیکئ فیسبوک سټوري سیور، فیسبوک سټوري سیور به ولیکئ او بیا به سرچ کړئ. ته وګورئ دوستانو تاسو به دغه اول نمبر اپلیکیشن د ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ چې تقریبا 1 میلیون ډاونلوډ لري دغه او د دې ریټینګ هم ډیر زبردست دی. همدغه اپلیکیشن ګورئ دوستانو تیار زما سره را ډاونلوډ دی. کله چې تاسو د اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو دې ته خپل د فیسبوک آی ډي لاګین کړئ.
نو دوستانو اوس راځي چې د عمدې اپلیکیشن کانفیګریشن یا دې ته د خپل فیسبوک آی ډي د لاګین کولو طریقه هم د تاسو سره شریکه کما. د اپلیکیشن دوستان چې کله تاسو سره ډاونلوډ شي دغسې یو آیکن لري، بیا به تاسو لاړ شئ دا به داسې راخلاص کړئ. کله چې دوستانو اپلیکیشن راخلاص شو اول کوم کار چې تاسو کوئ دلته به راشئ او دغه برخه به داسې ټیک مارک کړئ. له دې نه وروسته به دوستانو داسې طریقه وکړئ چې دلته به راشئ او دا به داسې اکسپټ کړئ. له دې نه وروسته به دوستانو تاسو داسې الاو کړئ او دلته کې دوستانو تاسو چې هره ژبه ورته انتخابوئ زه به راشم او دې برخې نه به ورته انګلیش انتخاب کړم. له دې نه وروسته وګورئ دوستانو ګاټ اټ راځي، دا به داسې ګاټ اټ کړئ او بیا به دوستانو اوکې کړئ دا داسې. له دې نه وروسته وګورئ دوستانو دلته کې به تاسو راشئ او له دې برخې نه به ځان لپاره فیسبوک انتخاب کړئ. چې کله هم فیسبوک انتخاب کړئ دوستانو اوس تاسو نه ستاسو آی ډي غواړي، نو دلته به راشئ دوستانو او خپله آی ډي به دې ته لاګین کړئ. دلته وګورئ دوستانو ما ورته خپل فیسبوک آی ډي ولیکله او لاندې برخه کې مې ورته خپل پاسورډ ولیکو او اوس به تاسو راشئ او دغه لاګین بټن باندې به داسې کلیک وکړئ. نو دلته به موږ داسې کلیک وکړو او موږ به خپل فیسبوک ته لاګین شو. نو دلته وګورئ دوستانو موږ خپل فیسبوک ته را لاګین شو. اوس دلته کې ډېر په اسانه سره همغه طریقه چې مخکې مې تاسو ته په ویډیو کې وښودله لینک به راکاپي کړي، پاس برخه کې به یې واچوئ، ویډیو به ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. که مستقیما ډایرکټ دلته کې تاسو داسې سټوري ګورئ نو هر یوه سټوري چې تاسو غواړئ له دې ځینې ډاونلوډ کړئ داسې به کلیک ورباندې وکړئ او پلی به یې کړئ. د پلی نه وروسته دوستانو موږ ته تیار د ډاونلوډ ویډیو ریکمنډیشن هم راغی، یو میسج راغی چې که چېرته تاسو غواړئ چې دغه ویډیو را ډاونلوډ کړئ بس اوکې باندې کلیک وکړئ، ډایرکټ به تاسو سره را ډاونلوډ شي او ستاسو ګیلري ته به لاړ شي. امید لرم دوستانو چې دا ویډیو به خوښه شوي وي، څه ناڅه به هم ترېنه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت، الله پامان.